زموږ د طرفه به ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایي او تاسو ته اورېدونکو کتونکو ته موږ خو په دې کې د وخت څه کومه تجربه درلوده 25 کاله مخکې ما دا دوايي جوړوله هغه د شکرې وو د وینې د چربۍ لپاره د زړه د مریض لپاره او د ارتوپیدي دردو د ګردو مردو د دغو شان لپاره موږ په دا کې مهارت بیا چې دغه مرض راغلی بیا پر دې څېړنې وکړې په ډېر لږ وخت کې موږ په دې موافقه شو چې دا شی کشف کړو نو بیا مې اول د خپل ځان سره نیولې پر خپله کورنۍ د دې دغه انتیام بیا مې پر نورو انسانانو وکړي بعد هغه څه اتهامې له ورغلو بیا مې د هغه سره دا خبره شریکه کړه بیا مرکز له راغلو او مرکز کې مې خلکو ته ثبوت او شی ورکړي چې کوم خلک جوړ شوي دي نو په دغه رقم دا جریان زموږ ده حکیم صاحب محترم د کابل حکومت ادعا وکړې روغتیا وزارت تېره چې تاسو په درملو کې مخدره توکي ګرځي نو که ځواب مو هو وي نو آیا جانبي عوارض هم لري د مخدره توکي اول خو مخدره توکي چې دوی یادوي دا غلطه ده او بل د مخدره توکي چې دوی یادوي یعنې د یو پرستامول په اندازه به خود پکې ګرځي د پرستامول د ګولۍ په اندازه چې دوی یادوي ولې دا خو نشي کېدلی چې دا یو مخدره توکي نه دونه فایده لري نه هغه دونه مفید شی دی نه د هغه څخه خلک دونه ګټه اخلي هغه بلکې آرام دي او دا د دې کومې خبرې چې دا کاملا بې اساسه غلطې دي ما رد کړي دي بله نو د دوی د دې ادعا لامل څه ده ولې دا ډول ادعاوې کوي د تاسو غوندې یو درمل جوړونکي مخکښ درمل جوړونکي مخه ولې نیسي نو دا ګرده د بل په لاس کې دي په خپل نه یو د دې لیاقت لري نه کوم خپل سویت لري د بار څه خبرې دغه څه ورته کېږي دی هغه د کې په دې ځکه لري چې کوم معلومات خپاره کړي وو موږ په ولسي جرګه کې چې دا مې ګرده ورس کړي دي د دې د خپل ادعا موږ ول دغه ثبوت راکړي چې ته کوم چېړنې کړي دي ستاسو په چېړنو سره موږ موافق یو دغه څه د یو شی ثبوت راکړي علمي جواب راکړه منطقي جواب راکړه هغه دوی موږ ته نه دی راکړی ناکامه شوي دي بله بله حکیم صاحب محترم معلومات ښیي چې تاسو درمل تر نن ګړۍ پورې وړیا ویشل که راته ووایاست چې د درمل جوړونې لګښتونه مو له کومه کوله لګښتونه مې ګرده خپله شخصي لګښت کړی دی او په دا لږ وخت کې زما یو ډېر مخلصه او فقیر او ډېر مؤمن سړی چې هغه تجار دی او د هغه د خوا څخه مې څه کومک را سره شوی دی چې یو فرد یو سړی دی نو کور یې ودان موږ یې مننه کوو او د دې څخه مخ په ایسته یا وروسته چې کومې دعوې خلک کوي موږ د هېڅ مرجع څخه د هېڅ یو فرد څخه یو له څه یو سلی هم نه اخیستی دی در ننه ګړي پورې نه څوک دا ادعا کولی شي مننه تر کابل وروسته مو نورو کومو ولایتو کې درمل توزیع کړي او دا مهال کومو ولایتونو سیمو کې دا لړۍ په مخ روانه ده لړۍ په 40 ولایتو کې پر مخ روانه ده او رسما چې روانه ده هغه کندهار دی هلمند دی هرات دی فراه ده بادغیس دی او اوس لغمان دی جلال آباد دی په کابل کې خو زه روزمره 500 کس ته توزیع لرم چې په خپله د خلکو په ذریعه ورکوم او په پنجشیر ته وړمه شپه تللی وم د هلته مې توزیع و کارتیسا کې ولمه تر اوسه د ولایت نه دی پاتې چې زموږ دوا نه ورسېدلی نه هلته توزیع روانه وي څومره شمېر خلکو ته به توزیع شوي وي ستاسو درمل د پرون د پورې خو د 1 میلیون بالا یعنې 1,60,000 کس ته توزیع شوی ډېر لوی شمېر ده حکیم صاحب محترم د روغتیا وزارت او نورو دولتي ارګانونو لخوا لا هم له تهدید سره مخ یاستئ نو موږ خو د چا تهدید نه بیریږو نو تر اوسه زموږ چا تهدید کړی دی هغه که چارواکي دي د دغه فعلي حکومت چارواکي دي مې زموږ ملاتړ کړی دی که په هغه خوا کې د طالبانو په سیمه کې د طالبانو کوم خلک دي هغه هم کور یې ودان زموږ ملاتړ یې کړی دی موږ په دې دغه کې د چا سره تر اوسه د تهدید سره نه یو مخ شوي او د دې خبرې دي په هغه موږ پاک نه کوو
مننه. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې درمل ویشي یا دا پروګرام نه ده پیل شوی، او که پیل شوی وي د هغو غبرګون بیا څنګه و؟ د هغو غبرګون موږ سره ډېر ښه و او موږ دوای ورکړي دي. البته د بیشت لړۍ په هلمند و نیمروز و کندهار و په زابل و په دې دربادغڅه پورې روانه ده. د ټولو څه ښه بیش هغو خلکو کړی دی او زموږ سره ډېر همکاري او کومک په دا بیش کې کړی دی چې څنګه دا خلکو ته دغه ورسوي، موږ یې خپله کور ودانۍ وایو. مننه. تاسو څو ځله ادعاوې کړې وې چې د روغتیا وزارت چارواکو دغه راز د ولسي جرګې وکیلانو تاسو نه درمل ترلاسه کړي دي. اوس هم دا لړۍ روان ده، د مشرتابه د حکومت دا هم اوس هم تاسو درملو باندې علاج کوي یا غواړي درنه؟ یاره زموږ درمل خو داسې دي چې تر اوسه پورې د رئیس جمهور څخه نیولې بیا د چپړاسي پورې هېڅ چارواکی نه دی پاتې شوی چې زموږ درمل یې نه وي خوړلي، نه یې استعمال کړي. دی او د دوی فامیل ټولو خوړلي دي. انشاءالله کوم دغه دی سړی به پیدا نه کړي چې هغه وایي ما نه دي خوړلي. داسې په 90% خلکو خوړلي دي. حکیم صاحب محترم، که په ټوله کې راته ووایاست چې ستاسو په اند کرونا څه ډول ناروغي ده او دا راز د درملنې او مخنیوي په هکله یې معلومات راکړئ. کرونا خو ما دوی ته وختي ویلي وله، اوس بیا وایم کرونا کوم نوی شی نه دی، نه کوم نوی ویروس دی چې دا خلک ایدا کوي چې دا پلانکي کافر جوړه کړي، بل پلانکي کافر داسې په دنیا کې پخش کړه. ما ټول کرونا هغه زاړه تبه و، ټوخی و، زکام و، روزه شو، مورکه، دا هغه 5-6 مرض الله پاک په امر سره یو سوي دي. ځکه ډاکټران د هغو دا سرعت هم ډېر شو، خط هم ډېر شو، نو په مخنیوي کې ناعلاجه پاتې شوله. دا کوم نوی شی نه دی. دا دوی چې خبرې کوي دا کاملا زه ردوم. یوه یې دا دوی کړې وه چې هرات ولایت کې د حکیم الکوزي یو نفر و چې حکیم الکوزي درمل یې خوړلي وو، هغه وفات شوی و. نو دا ادعا څومره سمه وه؟ بیا تاسو په ضد باندې کورنیو چارو وزارت هم اعلامیه خپره کړله. دا ادعا تر څومره حده سمه وه؟ موږ خو دا کاملا ردوو. موږ 4 سړي ته دوا ورکوو، هغه راجستروو، د هغه څه ویډیو اخلو، د هغو نوم و ځای نوم شته دی. زموږ په نامه په زرو ټګان راپورته شوي دي، په هر ولایت کې مداریان راپورته شوي، زموږ په نامه دوا جوړوي، بیا پر خلکو خرڅوي. خلک هم مجبور وي خواران جنرال نیسي. نو که دغه رقم یې پېښه رامنځته شوي په دې خو موږ نه خبر، او دا موږ اعلان هم کړی دی چې د دغه ټګانو سره خیال کوئ. زموږ دوا مفته ده، بې پیسو ده او زموږ په هر ځای کې خپله څانګه معلومه ده. کابل کې اوس فعالیت شته او که نشته، او که وي بیا محدودیتونو سره خو مخ نه یاستئ؟ نه هیڅ سره نه مخامخ. روزانه دلته په خپل دفتر کې موږ ته در 500 ډېر کسان، وکیلان، سناتوران، د حکومت لوړو کښته خلک، په دې کې عوام خلک، په دې کې ملایان، پیران، سیدان، علما، د قوم مشران، دا ټول راځي. هر یو ته خپل تقسیم ورکوو، 1000 2000 15000 بیا دوی تقسیموي. هېڅ مشکل سره د خیر تر اوسه نه یې مخامخ شوي. تاسو یادونه وکړه چې 14 ولایتونو، یعنې مطلب ټول افغانستان کې تاسو فعالیتونه روان دي. نو که راته ووایاست چې دا ټول افغانستان کې همدا یو تمویلونکی سوداګر یا تجار همدا یو تمویلګر لري، او که نور هم شته تاسو درمل مصارف پرې کوي؟ نه دا هغه یو دی، هغه هم چې ډېر یو فقیر درویش سړی دی. په دې کې خو زه د هر چا پیسو ته ضرورت نه موږ لرو، نه مې تر اوسه چې اخیستې دي مال. هېڅ یو فرد به په ټول افغانستان کې دا ادعا ونه کړي چې حکیم الکوزي سره موږ یا دا مرسته وکړه. نه، هېڅ یو مرجع بغیر دا سړي چې هغه هم نوم یې نشته، نوم یې یوازې زما سره دی، هغه هم یو ګمنامه سړی دی. بغیر د هغه ما سوه بل هېڅوک نشته. حکیم صاحب ډېره زیاته مننه. که لیدونکو ته کوم پیغام لرئ په وروستیو کې ویې وایاست؟ پیغام مې دغه دی، و دا کوم خلکو ته لکه عامه کې چې ما تا پر خبره بحث وکړي چې تا یو سړي ویلي چې زه د ده په درملو مړ شو څنګه و. ما چې هر سړی د دغه مداریان ټګان چې راپورته شوي دي، که څه زما دوا یې څوک یې په پیسو خرڅوي،
د دغه کې زموږ سره همکاري وکړي، د دوی څخه د دوا نه رانیسي، موږ ته دې په ګوته کړي او د دغه مداریانو څخه دې دا شیان نه رانیسي او خپل پر سر دې نه خوري، ځکه خلک زموږ دوا ته ډېر هیله مند دي، خواران خوري یې. مګر زه به دوی ته دا دغه کوم چې زموږ سره دې مشوره کوي، هر څوک چې دوا خرڅوي هغه مداري دی، غلط دی، زموږ د څانګې څه نه دی. موږ خپل رسمي څانګې لرو، که په دفتر کې که په ولایتو کې، باید د دغه مخنیوي کې زموږ سره کومک وکړي. ډیره زیاته مننه محترم حکیم الکوزی صاحب، داسې د عزم یوټیوب چینل او د عزم پاڼې ته مو وخت راکړ، زیاته مننه. مننه، خدای مو وساته. السلام علیکم.